مولانا روم رحمت الله علیه یو واقعه بیان کړی ده. د فرمایي چې یو سړی په بازار کې روانو او مومبتی چې کوم ده دای لګولې و او هر چاته به په بازار کې مومبتی نیوله. یو سړی دې تاسو کو چې دا خو د غرمې موسم دی، د غرمې وخت دی، په اسمان کې د انور چې کم دی نو دا خو دې سره هر څه ډېر صفا ښکاري، نو تا ولې مومبتي راغستې ده هر سړي ته یې نیسي؟ نو ده ورته ووایي چې زه په دې مومبتۍ باندې په دې بازار کې انسان ګورم، انسان ګورم. نو سړي ورته ووایي څنګه انسان؟ دا ټول انسانان دي، ټول انسانان دي، ستاسو څوک انسان پکار دی؟ نو دې سړي ورته ووایي چې زما انسان پکار دی، دا انسانان نه دي تو چې دا ویني، دا د غوښو او د اډوکو مجموعي دي، انسان دا نه دي. دې سړي ورته ووایي چې انسان څوک دی؟ نو مولانا روم رحمت الله علیه په مثنوي کې دا واقعي لیکلي ده. هغه فرمایي چې آدمیت لحم و شحم و پوستن است، آدمیت جز رضا و دوستن است. چې انسان چې کوم دی، انسانیت دا د غوښو او د اډوکو او د پوستکي نوم نه دی، بلکې انسانیت چې کوم دی دا د یو بل سره د مینې محبت د دې معنی ده. نو دې فرمای مولانا روم صاحب چې اگر بصورت آدمیت انسان بوده، احمد و بو جهل هو یکسا بوده. و که صرف په شکل باندې انسان وي، صرف په شکل باندې، نو نبی علیہ السلام او ابو جهل چې کوم دین هغه به یو شانتی وو، ځکه چې هغه یو قبیله نه او د بنو هاشم نه، خو لیکن په ابو جهل کې انسانیت نه، هغه انسان نه، هغه صرف د غوښو او د اډوکو یو مجموعه وه. او زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی نو هغه د انسانیت مجموعه وه، د انسانیت او د خدمت یو مجموعه وه. نبی علیہ السلام فرمای چې انسان چې کوم دی الله پاک احسن الخالقین دی، او انسان چې کوم دی الله پاک پیدا کړی دی فی احسن تقویم، په یو ښه شان، یو ښه شخصیت انسان الله پاک پیدا کړی دی. خو لیکن دا انسان د بدعمالیانی کوي، نو په هغې باندې دی ځان د هغه اوچت مرتبې نه ارتاو کی او دی ځان نه شر الدواب جوړ کی، بدترین زناور د ځان نه جوړ کی. او بل دا چې دی د ځان نه پکې اسفل السافلین هم جوړ کی، یعنی د رزیلو نه رزیل ځان نه دی جوړ کی، د کمزورو نه کمزور جوړ شي. نو دا د خپل خوی او د خصلت په وجه باندې کچری مونږه هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اطاعت کو او داغه په نقش و قدم باندې روان شو، نو مونږ به هم الله پاک داغه سره د قیامت په ورځ باندې راپاسي. نو الله پاک دې موږ له د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د صورت او د سیرت سره د مینې کولو توفیق راکړي، او الله پاک دې موږ د جنت پلونکي جوړ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.